د طالبانو د سقوط غوښتنې کرزي او حکمتیار مخالفت وکړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کنفرانس تر عنوان لاندې یو شمېر تښتېدلي غله او جنګ سالاران راټول شوي وو او د طالبانو د حکومت د سقوط کولو خوبونه ویني او وایي که د طالبانو حکومت له منځه لاړ نشي نو افغانستان او افغانان به تباه شي. ښکاري چې کرزی ورسره همغږی نه دی. تازه خبر دا دی چې حامد کرزی وایي نور د نظامونو سقوط نه غواړو. پخواني ولسمشر حامد کرزي له کیدو جاپاني رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې نور په افغانستان کې شخړه نه غواړي او شخړه به وضعیت نور هم خراب کړي. کرزي ویلي موږ نور د رژیمونو سقوط نه غواړو ځکه چې کافي سقوطونه مو درلودل بلکې موږ په پالیسیو کې اصلاح غواړو او موږ د ټولو افغانانو یو ځای کېدل د ښې راتلونکي لپاره غواړو. کیدو نیوز د حامد کرزي له قوله لیکلي چې د نجونو د تعلیم ستونزه باید ژر تر ژره حل شي او دا چې د ټول شموله بین الافغاني ډیالوګ له لارې باید په پالیسیو کې بهتري راشي. کرزي دا هم ویلي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې د سرپرست حکومت ستر اکثریت غړي موافق نظر لري او د بین الافغاني ډیالوګ ضرورت هم درک کوي. حامد کرزي ویلي په افغانستان کې د دیموکراسۍ شکست د افغانانو له لاسه نه بلکې د وخت د حکومت او نړیوالې ټولنې د بدو تګلارو له امله و چې دیموکراسۍ د سقوط سبب شو. بلخوا په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ګوند یو مشر کریم امین د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه د هرات امنیتي کنفرانس غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی هم د طالبانو د رژیم د نسکورېدو خلاف دي. هغه ویلي تیرو 2 کلونو کې ډیر داسې څه شوي چې دوی غوښتل. د طالبانو یو شمېر مخالفانو په وروستیو کې دوی تورن کړل چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي او مجبور کړي دي چې د جګړې له لارې ورسره مخامخ او رژیم یې نسکور کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.